ډېر ښه ډېر ښه. کېنه چې شیبې د اختریزې کړم، کېنه چې شیبې د اختریزې کړم، پاڼې د ګلاب درته نکریزې کړم. دا ځل که په سره شړی کې راغلمه، دا ځل که په سره شړی کې راغلمه، نجونه د ښاریو به غریزې کړم. د ژمن تلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې د اختر شپې ورځې به مو په خیر او خوشحالۍ سره تیریږي او اختر مو په ډېرو ښو هیلو سره او په ډېر خوشحالۍ سره پیل کړی وي. د ژمن تلویزیون د اختریزو پروګرامونو په لړ کې تاسو نن د یو بل ډېر خوندور او ښایسته پروګرام لیدونکي یاستئ چې دا به د ترنم خاص بانډار اوسي چې په دې کې به زموږ راټول شوي ملګري ستاسو لپاره ډېر ښایسته ښایسته ترنمونه وکړي او ځای ځای به د رباب نغمې هم تاسو اورئ او له هغو سره به زموږ ملګري یو شمېر ټپې او سروکي هم ستاسو لپاره وړاندې کړي. موږ ډاډه یو چې دغه شیبې چې تاسو موږ سره یاستئ ډېرې ښې او په خوشحالۍ سره به تیریږي. نو غواړم په پیل کې خپل ملګري تاسو ته در معرفي کړم او هغې نه وروسته به په ترتیب سره له دوی څخه ډېر ښکلي ښکلي او ښایسته ترنمونه اورو. نو نیاز استاد مې ترڅنګ دی، دی به د رباب غږولو په برخه کې ماشاءالله د خوست په سطحه هغه له ډېرو مطرح رباب غږونکو څخه دی او د رباب نغمې زه پوهېږم ستاسو د خوښۍ او خوشحالۍ وړ ګرځي. زموږ ضمیر صاحب رفیع الله ضمیر هغه نو پوهېږئ تاسو چې تعارف ته اړتیا نه لري، هغه د دې ترڅنګ چې زموږ د خپرونو مسؤل دی د ژمن راډیو تلویزیون او د دې ترڅنګ هغه ډېر ښایسته ترنم او ډېر په زړه پورې زمزمې کوي چې نن به هم تاسو د زمزمو ترنم له خوږو څخه مستفید شئ. او هغې څنګ ته بیا نو درمان صاحب دی، شیرین درمان، دا یو وخت نه وخت چې موږ خپل خصوصي بنډارونه کوو هغو کې هم دی موږ سره ترنمونه کوي او دی نو د ترنم بدرګې په برخه کې بیا ډېر تکړه دی. زموږ ملګری سلیمان سراج هغه هم موږ سره نن په دې بنډار کې شتون لري چې هغه به هم موږ سره د ترنمونو په برخه کې د ټپو په برخه کې موږ سره ملګری او که داسې راشو زموږ میلمانه چې نن پروګرام کې دي هغه ډېر خواږه ترنم کوونکي هغه عبدالله ملاخیل، همدارنګه شاپور ملاخیل او سره شاهد ملنګ. که له دې خوا معرفي کوو نو شاپور ملاخیل دی، هغې سره څنګ کې عبدالله ملاخیل دی، شاهد ملنګ دی او هغه وروسته چې موږ معرفي کوو هغه زموږ شاهد دی. هغه نو همدې بانډار نه د لذت او خوند اخیستو په موخه دلته موږ سره دی او روان بانډار کې به هغه هڅونه کوي یا هغه تشویق کوي. نو ټولو ملګرو ته ښه راغلاست ویو او د ارشاد جان خاصه مننه چې هغه کیمرې په برخه کې زیار ګالي او د دې لپاره چې نننی پروګرام ستاسو لپاره ډېر ښه وړاندې شي. نو بانډار به زه مطمئن یم ډېر ښه اوسي. دوی ټولو ته ښه راغلاست ویو. که ستاسو خوښوي درنو لیدونکو موږ تاسو ډېر په تمه کول نه غواړو او زموږ خبرې ممکن ستاسو لپاره خسته کونې تمامې شي. په پیل کې به زموږ ملګري او میلمانه شاپور ملاخیل، همدارنګه عبدالله ملاخیل او ضمیر صاحب د دوی ترمنځ به له نغمو سره یو ځای ډېرې ښایسته ټپې تاسو ووینئ. نو هیله ده چې په دې موقع زموږ د ملګرو د دغو ټپو څخه تاسو خوند واخلئ. ښه، نو بیا هم ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته د دغه اختر ډېر مبارک وي او هیله ده چې روژه یې هم ډېره ښه تېره شوي او دغه ټول ملګري دې هم ډېر ښه راغلي وي او خوشحاله یو چې داسې د خوښۍ په یوه محفل کې یو. ملاخیل صاحب یو ډېر ښه ټپو طرز برابر کړی و، هغه به پیل کېدی که نه؟ صحیح ده. بلکل ضمیر صاحب، زه په خپل وار سره ټولو خوشمېشتو ته کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر په هېواد کې د سولې او امن اختر وي. بالکل خیر. نو مهرباني ټپو ته راشه. زما به ته یادېږي یاره، که د جنت په مناره ولاړه یمه، و د دې نه لا وړوکی خومه
جنکو سره به یو ځای ګرځېدمه یوه روژه بله غرمه ده جانان سړی راولېږو چې را دې شینه او زما بستا لور ته کاتوي کده لحد چنجي مې خاورې کې هډونه لږ مې په څنګ در سره پرېږده لکه سپوږمۍ ستوری په څنګ کې ګرځوینه و څومره په ګرانه مې اشنا کړې نو څه په اسانه دې جدا له ځانه کړمه د دروازې ملنګ ته وایم الله دې مل شه موږ ورپورې کوونه که زولنې راته راوړې لالی مې خپل دی ما بس ستا وتړینا د غره په سر ولاړ لماره په مخ دې ښه یارانه وړل دې دنونه بیګه ترانه شي لالایا ورونه مې سره کمر بندونه ډکوینه و د غره د سره بنا راکم چې د ترلې او تربور نه کېږي کورونه د سیند په غاړه مزه کنه و د مور یوې ورخطا بشینه ترلی تربور چې میړن کې پغنو لختو دی وਹੀ بیا دې شړینا او کستا رضای ز بلاړ شم زما دې بماتوي خاناستوینا چې خپه کېږي نو راځې سله زمون په کوڅه دا غټې سترګې دا دومره غوسه چې خپه کېږي نو راځې سله زمون په کوڅه دا غټې سترګې دا دومره غوسه دا غټې سترګې دا دومره غوسه بدی ډیر الله ژوندۍ دي اوسې د دوی په غږونو د برکتونه تاسو په خپل دغه خوږو ترنمونو او د خوږو ټپو لیدونکي واست اړتیا نشته چې زه وایم چې څومره ښه زمزمه او څومره ښه په دغه وخت کې دغه ټپې د دوی ترمنځ بدرګه شوې ډېرې خوندورې وې د دوی د ښایسته غږونو ترڅنګ ټپې خپله ډېرې نوې ښایسته او خوندورې ټپې وې چې
ستاسو لپاره وړاندې شوې. زه ډاډه یم چې تاسو هم حتماً له دغه شیبې څخه ډېر خوند اخیستی دی. نو ملاخلیان ډېر د کمال سړي دي. یقین وکړه ډېر ښایسته ترنمونه یې وکړل. ما به کاش مایله د دوی ټپې اورېدلی که نه زه منځ کې خنډ نه جوړې. نو د دوی په باره کې به ووایو ضمیر صاحب سره دی چې دغسې محافلو کې تاسو ته به یاد دي نه مخکې دوی موږ سره نه وو یا یې ګډون نه دی کړی. دوی وخت نه وخت له راډیوګانو سره تلویزیونونو سره د ټلیفون له لارې په ارتباط کې او ترنمونه کوي. خو دا چې اوس مخامخ موږ سره په بانډار کې دي او د دوی ترنمونه مو ول د نو واقع چې ډېر خوندور دي او د ستایلو دي. نو مخکې به ځو ضمیر صاحب په دې موقع باندې تاسو نه یو ترنم واورو ډېر خوند به وکړي. سمه ده. تیاری خو لرې؟ د سیماب صاحب یو شعر و چې نه پوهېږم چا ویلی دی خو چېرته ملګري زمزمه کوه زما هم یادېږي. هر ازمیخت میں گرانا هر ازمیخت میں گرانا پخپل زانوں کو تچرتے ما دزڑا پوینو چراغانو کو تچرتے ما دزڑا پوینو چراغانو کو تچرتے ہر ازمیخت میں گرانا ہر ازمیخت میں گرانا پخپل زانوں کو تچرتے ما دزڑا پوینو چراغانو کو تچرتے ما دزڑا پوینو چراغانو کو تچرتے مالا زندگی زما ځواني مستی واپس راکا اے مالا زندگی زما ځواني مستی واپس راکا لوټ شما تالا شما تاوانو کو تچرتے لوٹ شما تالا شما تاوانو کو تچرتے ہر ازمیخت میں گرانا ہے ہر ازمیخت میں گرانا پخپل زانوں کو تچرتے ما دزڑا پوینو چراغانو کو تچرتے ما دزڑا پوینو چراغانو کو تچرتے ډیر الله ډیر الله ډیر ښه. اخ د سیند په غاړه د سپوږمۍ شپه د سپرلي هوا اخ د سیند په غاړه د سپوږمۍ شپه د سپرلي هوا ما پکې آواز دیا قربانو کو تچرتے ما پکے آواز دیا قربانو کو تچرتے ہر ازمیخت میں گرانا ہر ازمیخت میں گرانا پخپل زانوں کو تچرتے ما دزڑا پوینو چراغانو کو تچرتے ما دزڑا پوینو چراغانو کو تچرتے ہر ازمیخت میں گرانا. ډیر علي ضمیر صاحب ډیر ښایسته ترنم وکړو ډیر خوندور و. زه ډاډه یم چې خوښ شوی مو دی. تر خپله وسه هوش خو مې بایللی دی لالیه ما سوی سګرټ سل وارې څنډلی دی لالیه د ستا خبرې څه لکه زخمک پسې تار تیر شي. ضمیر صاحب د ستا خبرې څه لکه زخمک پسې تار تیر شي. ته ښکلی خو غږ د بلا ښکلی دی.
ډیره زیاته مننه ملګرو چې موږ سره یاستئ. بیا هم یادوو چې د اختر په شپو ورځو کې موږ دغه خاص د ترنم بانډار ترتیب کړی دی ستاسو د خوشحالۍ لپاره. مننه چې زموږ ملتیا کوئ. په دې موقع باندې ځو د یوې لنډې دمې اړخ ته، بیا هم د پروګرام اړخ ته راګرځو.